اورې مایک د خلاص کا مایک خلاص دی ښه اوس خلاص شو مهرباني وکړئ سلام علیکم اورم وعلیکم السلام مودین صاحب ته او قاری صاحب ته ټولو درنو ملګرو ته سلام کوم وعلیکم السلام د اشرف غني له لورې د جګړې اعلان به د کابل ادارې ته څه پایلې ولري مبین صاحب ما څه پښتنه زیاده لیږه له موضوع څخه وتلې ځکه چې ما مخکې کوشش کاوله چې زه راشم خو پښتنه کولی شم چې دا موضوع نه وتلې خبره او یوه پښتنه موضوع باندې وکړه دوه یې له موضوع نه دې باندې وکړه زه مبین صاحب ما قاری صاحب نه دا پښتنه کوله چې آیا په دین کې چې 100 کاله وتلي یا 100 کاله وتلي چې کوم ځمکه یو مثال یې در واخله کړه کوزه پښتونخوا چې ته د انګریزانو له خوا نه الغال شوې وه چې اوس هم د هغه غلام پوځیان په هغه باندې حکومت کوي څه فرق یې شته او که نشته د دین مسحله کې بله او بله پوښتنه مې دا ده چې تاسو په طالبانو سره د پاکستان لاس ردوي او که نه ردوي که ردوي بیا زه به بیا یو څو شواهد درته وښیم کېدای شي تاسو یاره که دا شواهد دي وښودل زه به دې مونږ هم لږ زړه تسلي وکړي یاره دا څه رقم شواهد دي زه دا تاسو ته وایم چې قاري صاحب ته ټولو ته چې آیا دا مجاهدین چې دي د زم دي چیرې دي زمې خپل کور کې چیرې شواهد ستا د سره مکه شپږ کاله مې د مجاهدینو سره جهاد کړی د جهاد کې وم هغه وخت چې کله ما څه ولیدل نه همدا اوس نو ما خپل ټوپک منځمکه همدې له وجه کې خوسته اواګه زه شواهد نه خبره نه وروره تاسو دوه پوښتنې وکولې اوس صبر وکوئ چې زه تاسو پوښتنو ته ځواب ووایم اول تاسو د کوزي پښتونخوا خبره وکوله نو دغه سوال خو څو وارې موږ ځواب کړی د زه وایم په دې به نور سر نه خوږوو د کوزي پښتونخوا نه مخکې د موږ تاسې خپله خاوره اشغال شوې ده لومړی باید خپله خاوره ازاده کړو دغه خاوره چې موږ تاسې پې پراته یو هغه خو 100 کاله پخوا اشغال شوې ده دغه خپله خاوره مو دا 19 کاله کېږي چې اشغال شوې ده نو اولویت دا ده چې دا نږدې چې اشغال شوې ده دغه خاوره ازاده کړو هغې نه وروسته بیا د کوزي پښتونخوا په اړه خبرې کوو او دویمه خبره ده چې تاسو د پاکستان خبره وکوله پاکستان نه تاسو وایئ مجاهدین پاکستان ته ځي که نه پاکستان ته نه اسرائیلو ته ځي په ژمي کې اسرائیلو ته ځي ځا تل ابیب ته ځي خو اوس خبره کوو نو چې تل ابیب ته ځي ته یعنې په کوم منطق دا غیر مشروع بولې نو که تل ابیب ته اسرائیلو ته فرض کړو چې دغه مجاهدین په ژمي کې تل ابیب ته ځي د اسرائیلو پایتخت ته ځي ژمی هلته تېروي نو خو ته عدم مشروع دلته خو موږ جهاد کوو جهاد فرض ده اوس ته ماته د کتاب نه حواله ووایه چې اسرائیلو تل ابیب ته د مجاهدینو تلل نه دي جایز که نه زه به بیا تا ته حواله ووایم چې د اسرائیلو تل ابیب ته هم تلل جایز دي د مجاهدینو دپاره او یوه خبره یوه غوښتنه مې دا ده محترمه چې عقلي خبرې به نه کوې جهاد د کتاب حکم ده جهاد د اسلام حکم ده جهاد د فقه حکم ده ته چې کله د جهاد په اړه خبرې کوې نو بیا به د کتاب حواله وایې د خېټې نه به هم نه غږېږې او د هوایي خبرې به هم نه کوې خیالي خبرې به نه کوې د کتاب خبرې به کوې قاري صاحب محترم بخیر له نورو خبرو به تېر شو که په پاکستان کې کومه جهادي ډله پاکستان په خلاف جهاد اعلان وکړي تاسو به د هغې ملاتړ وکوئ ګوره زما د پوښتنې ته بیا هم بلې خوا لاړې دغه موضوع باندې قاری ما ته داسې نه ده چې دا نظام خوند راکوي یا د اشرف غني نظام ما ته خوند راکوي خبره دا ده چې قاری صاحب یو شی باید توجه ورته وکړو دغه ورور نه پوښتنه کوم دغه پاکستان کې دا کمپونه او دا غونډونه او دا ځایونه چې جوړ کړي دا خو اوس ټول له دغه نظام سره په څنګ کې ولاړ دي دغه پوښتنه دې له دوی نه اوسې بهتره به نه وي سیاف فامیلی رباني فامیلی دوی چې دوی خپرونې ته لاړ شو نو هغې ته به لاړ شو
خو همدا چې خپرونې ته لاړ بیا به هغه نه پوښتنه وکړو. تاسو دغه سوال هغوی نه کړی ده چې دا کمپونه هم چې تر اوسه پورې هلته برحاله دي او لګیا یې له همغه جینه ارسم کول. دغه یو پوښتنه خو تاسو له دوی نه وکړئ یو ورځ د پاپ صاحب نه چې روزانه د جهاد فتواګانې ورکوي، یو ورځ هم دوی نه پوښتنه کړې ده، یو ورځ هم له رباني له زامنو نه پوښتنه کړې، یو ورځ هم له دې نورو نه پوښتنه کړې. دا ټول دغه نظام دا کرزی چیرته و؟ دغه اشرف غني وایي د ما پاکستان 15 مدرسو کې سبق ویلی ده، دغه نه یو ورځ یو پوښتنه وکړه. 15 ډېرې یادې کړې دي مبین صاحب. هغه پوښتنه بله خبره نادره فیلانن دا کړې ده چې چا پورې تړاو لري. ودرېږه لږ صبر وکړه. شړنګا بابا نن روغتون ته تللی ده اشتفارچي ته، هلته یو هزارګي ته یې ویلې وایي زه د ورځې 15 روزې نیسم، مالوز یې ګاز کا. هغه ده د ورځې 15 روزې نیسي. دا خو لاړو خیر. افغانستان زما هیواد دی، تاسې ما خلاص چې دغه یې مو سره لیکلی وای چې افغانستان زما هیواد دی او ناس په اروپا کې هم، نو دا وزن دی لږ په اروپا کې د ناست وي، خو چې دی په منطق خبرې وکوي، استدلال ووایي. مهرباني وکړئ، د مهرباني وکړه افغانستانه. غږ دې نشته؟ غږ دې نه لرو مونږ. اورې هسې نه چې همداسې لاړ سي، تا سره لږ د مونږ کار ده وروره. لاړ نه شي محترمه، چې لږې خبرې وکړو. تاسې سټوډیو نه ضرور کار ده. ته دې ډاکټر صاحب مهرباني وکړه، زه به دلته تر هغو پورې لالټین مه بلوه. څه شی نه بلو؟ نه لږ لږ دا خلک خو زه لږ پېژنم که نه، لږ لږ یې باید راتاو کړو. نه دغه سره به خبرې وکړو بیا یې راواخلو.